السلام علیکم قدرمندو کتونکو، دا تاسو ته معلومیږي د تورهم حال. سم د قیامت ورځ ده. ښځې او نر په ګڼ شمېر په زرهاو خلک دلته ولاړ دي. دې ته انتظار کوي چې موږ ته به لار راکولی شي او وابه وړو پاکستان یعنې خیبر پښتونخوا ته. خو دوی د دې نه ناخبره دي یا یې وسه نه رسیږي چې د تورخم نه دې طرف افغانستان طرف نه چې کله ځي پاکستان ته، نو هغه سړی اوښتی سي څوک چې واسطه ولري یا هم زمونږ عسکرو ته یو 2-3 روپۍ ورکړي نو ګېټه پورې به یې ورسوي. خو که غریب سړی دی یا مریض دی، هغه به په دغې 10,000-8,000 کسانو کې د 4 نه د شپې 10 پورې ولاړي او سخت یو تکلیف به تېروي. بس الله تعالی زمونږ افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. د دې خلکو په لاس کې شوه که نه، نو خام به مو خوري.